وروړم وای ګل اوس جانانا څومره بې خوند مازدیګر دی وای وکو نصیبوار یې او بې دیدانه تېراومه وای ګل اوس جانانا راشه د حال تپوس مې وکه وای وای نازکې شونډې او مې چاودلې غوندې دینه وای ګل اوس جانانا زړګی مې نه درنه صبرېږي وای وهسې به وخورم او په دروغو قسمونه وای ګل اوس جانانا نازک زړګی مې پکې مات شوی و ورک میندوب شه او له سیالې وتلی یمه وای ګل اوس جانانا زړګیه خاورې به خوشحال شوی و خپل جانان دی او په پردو حسابه وینه وای ګل اوس جانانا سم زخمي زخمي یم شیرینې سم زخمي زخمي یم شیرینې روغ لیونی مې په ولاړ په جدایي یم شیرینې روغ لیونی مې په ولاړ په جدایي یم شیرینې سم زخمي زخمي یم شیرینې سم زخمي زخمي یم شیرینې روغ لیونی مې په ولاړ په جدایي یم شیرینې روغ لیونی مې په ولاړ په جدایي یم زړګیه خاورې به خوشحال شوی و خواږه یاران دی او ټول په کلي پاتې دینه وای ګل اوس جانانا نن یې ژړا کې ورته وویل وای و مورې حمیده پاڅنی بیا کله راځي نه وای ګل اوس جانانا زړه مې ګوګل کې په درازا شي وای و چې مې رایاد شي او د اورګون شنه چینارونه وای ګل اوس جانانا په اورګون سپینې واورې اوري وای واړه همزولي او به مې ښکار ته تللي وینه وای ګل اوس جانانا مسافرې کې خوشحال نه یم وای وهسې یم زولو او تا د ډاډ کیسې کومه وای ګل اوس جانانا که حقیقت را باندې وای وای وستایو دیدنه او ټول داربو محالونه وای ګل اوس جانانا چې دا اختر ورځې نږدې شي وای ولکه یتیمه ځان سره غلی
راشکنا چې نن دې وکړم په کرار دې تنونه مرګی نږدې دی او دې تنونه مرګی نږدې دی دارمان ډکه دنیا دې وی و هر یو سړی سړی ډېګلی ګرځوي نه وی ګل اوسې جانانه چې دوه مین چرته یو کېږي وی و دغه مزانو په زړه کې بل نصیحت می زړګی شین شوی و خو پښتانه وی وروڼه مې نه مني سوالونه وی ګل اوسې جانانه زما د زړه مرض معلوم دی وی بابا مې هسې او په دمګرو ګرځوي نه وی ګل اوسې جانانه فاروق زړګي په مې داغ جوړ شي وی و په رقیبانو او باندې ما چواله سونه وی ګل اوسې جانانه سم زخمي زخمي یم شیرینې سم زخمي زخمي یم شیرینې روغ لیونی مې په ولا په جدایي یم شیرینې روغ لیونی مې په ولا په جدایي یم شیرینې سم زخمي زخمي یم شیرینې سم زخمي زخمي یم شیرینې روغ لیونی مې په ولا په جدایي یم شیرینې روغ لیونی مې په ولا په جدایي یم رب غلام
قسم مات شوی و چې صورت ځوان